نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د ازمینې د ګروپ محترمو ګډونوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په دې هیله چې ټولې خویندې به روغې جوړې اوسئ. خویندو زموږ د نن ورځې درس چې دی پورې حجاب چې دی دا پرهیزګاري ده. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایلي دي وایي یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواري سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلک خیر. وی ای د بني آدمه یا ای د آدم علیه السلام اولادې وی بېشکه چې موږ ستاسو لپاره لباس چې دی هغه برابر کړی دی یا نازل کړی دی د دې لپاره چې ستاسو عورتونه وپوښي او هم دا لباس چې دی وی ستاسو لپاره د ښایست سبب کیږي. نو تر ټولو غوره لباس کومه دی؟ هغه لباس دی د تقوا لباس. دا چې دی تر ټولو غوره لباس دی. یعنې هر رقم انسان چې دی لباس اغوندي رقم په رقم د چا لاسونه ښکاري څوک چې دی لباس یې نری د چا ډېر تنګ وي د چا ډېر لنډ وي خو هغه کوم چې د تقوا لباس دی څنګه چې په اسلام سره د اسلام د غوښتنو سره برابر دی نو هغه چې دی غوره لباس دی. همدارنګه وایي خورې حجاب چې دی دا ایمان دی. الله تعالی چې دی په قرآن کریم کې کله خطاب کړی دی نو یوازې مؤمنانو ښځو ته یې ویلي دي وقل للمؤمنات مؤمنې ښځو ته ووایه او همدارنګه په بل ځای کې فرمایي ونساء المؤمنین د مؤمنو سړو هغه مېرمنو ته ووایي چې دوی څه وکړي په خپلو ځانونو باندې دا خپل جلباب راخور کړي. یعنې د حجاب امر یې خاص مؤمنې ښځو ته کړی دی. همدارنګه یو واقعې کې راځي وایي کله چې د بنو تمیم قبیلې ښځې وایي ځینې ښځې وایي چې عایشې رضی الله عنها ته راغلې په داسې حالت کې چې د هغوی په تن کې نرۍ جامې وي. نو عایشه رضی الله عنها چې د هغې ورته وفرمایل وایي که چېرته تاسو مؤمن یاستئ نو دا کوم لباس چې ستاسو پر تن دی دا د مؤمنانو لباس نه دی او که چېرته مؤمنې نه یاست نو بیا چې دی دغه ډول جامې واغوندئ ځکه چې د اسلام د چوکاټ نه بهر یاست نو بیا چې هر څه اغوندئ. همدارنګه وایي خورې حجاب چې دی دا حیا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي وایي هر دین چې دی دا اخلاق لري او د اسلام د دین اخلاق چې دی هغه څه دی حیا ده. همدارنګه په بل ځای کې فرمایلي دي وایي حیا چې ده له ایمان څخه ده او د ایمان ځای جنت دی. یعنې که چېرته یو انسان با حیا اوسي نو دا چې دی د ایمان څخه ده مطلب ایمان یې مکمل دی او چې د چا ایمان کې څه نقص نه وي نو هغه چې دی ځای چېرته دی جنت کې دی. همدارنګه نبي علیه السلام فرمایي وایي حیا او ایمان چې دی دا له یو بل سره یو ځای کېږي. وایي که چېرته یو لرې شي نو بل هم لرې کېږي. که چېرته د کوم کس نه ایمان لاړ شي نو حیا ترې ځي که چېرته ترې حیا لاړه شي نو ایمان ترې ځي. په بل ځای کې ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها فرمایي وایي په هغه کوټه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او زما پلار ښخ شوی و یعنې ابوبکر رضی الله عنه ښخ شوی نو زه به وایي ورننوتمه او دا خپل کوم لباس مې چې دی یا حجاب پرده به چې کړې وه دا به ما په ځمکه کېښودل ځکه وایي زه چې پوهېدم یعنې چې یو چې دی زما خاوند دی او بل چې دی زما پلار دی. نو زه د دوی نه حیا نه کوم ځکه چې اسلام کې جایز دی یعنې د پلار او خاوند په مخ کې. خو کله چې د عمر رضی الله عنه هم هلته ښخ شو نو کله به چې بیا زه دې کوټې ته ننوتم نو د عمر رضی الله عنه څخه د شرم او حیا له کبله به مې جامې په خپل تن پورې کلکې نیولې وي. نو د همدې له مخې موږ ویلی شو چې حجاب څه دی د حیا او د شرم یوه نمونه یا بیلګه ده او دا چې دی وي د ښځې په خلقت کې نغښتی دی. یعنې که فطرتاً یو انسان با حیا اوسي نو هغه تر اخره همداسې اوسي او که چېرته فطرتاً د دې نه حیا او عزت تللی وي نو دا چې دی بیا وروسته نه سمیږي. همدارنګه وایي چې بل عنوان دی وایي خورې حجاب چې دی دا څه دی عزت دی. وایي حجاب چې دی د هغه عزت سره چې د سړي طبیعت د هغې په اساس بنا شوی دی متناسب دی. مطلب یعنې یو سړی چې طبیعتاً د هغې هغه سلیم فطرت خاوند وي نو دا هېڅکله هم دا نه خوښوي چې د دې په مېرمنه د دې په خور یا د دې په مور باندې د خاینانو د سترګو نظرونه ولګي. یعنې هغه کسان چې زړونه یې فاسد دي کوم بې حیا انسانان چې دي
هېڅکله هم دا نه خوښوي چې د هغوی نظر دې په دوی باندې ولګېږي. او همدارنګه که چېرته موږ تېر تاریخ ته هم وګورو، نو کله چې د جاهلیت په دوران کې او د اسلام په دوران کې کومې جګړې چې پېښې شوي دي، هغه اکثره په دې ښځو باندې د ننګ او غیرت د نشتون له کبله پېښې شوي دي. علي رضی الله عنه چې دی هغې د خپل خلافت پر مهال باندې وفرمایل، زه خبر شوی یم چې ستاسو ښځې چې دي په بازارونو کې د کافرو سړیو سره څنګ په څنګ ګرځي. نو دې خلکو نه یې پوښتنه وکړه آیا دا کار ستاسو ننګ او غیرت یعنې په دې باندې نه راپارېږي؟ او خلکو ته یې وویل په دې باندې پوه شئ که چېرته تاسو غیرت نه لرئ نو په تاسو کې هېڅ خیر نشته دی. مطلب چې په خپلو ښځو باندې غیرت ونه کړئ چې دا په بازار کې ګرځي بیا د یو نامحرمه تر څنګ همدارنګه چې کافر هم وي د هغې تر څنګ ګرځي نو دا حتما د یو بې غیرتۍ نښه ده. نو که چېرته کوم سړی غیرت ونه لري نو هغه چې دی هېڅ رقم خیر نه لري. بله واقعه چې د شیخ محمد طاهر ابن عاشور دا چې و د زیتون په جامع مسجد کې چې دی د جمعې د ورځې خطبه کې وویل خلکو ته دا بازارونو کې چې ګرځي دا د چا ښځې دي؟ نو خلک چې دی خاموشه شو. دوباره یې ترې پوښتنه وکړه دا د چا ښځې په بازارونو کې ګرځي؟ نو دا شیخ چې دی کېناستل او بېرته پاڅېدل او خلکو ته یې وویل ستاسو په لمونځونو کې چې دی هېڅ خیر نشته په داسې حال کې چې ستاسو ښځې بربنډې دي. یعنې چې دا بازار کې ګرځي هر نامحرمه ګوري د نامحرمه نظر هم په دې لګېږي نو دا چې دی داسې معنا لري لکه دا چې بربنډې دي. همدا خبره یې وکړه په دې باندې اکتفا وکړه او خطبه یې پای ته ورسوله او بیا یې خلکو ته وویله تاسو چې دی خپل لمونځونه وکړئ. زموږ د حجاب درس پای ته ورسېدل نو په دې هیله چې یو څه مو ترې زده کړي وي او په ځان باندې عملي کړئ.